बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر مونږه ټینسز شروع کړی دي او تقریبا صرف 2 ټینسز پاتې دي صحیح ده که چا کم ویډیوز مس شوي نو هغه مهرباني وکړئ زمونږ پیج ته تاسو کله لاړ شئ هلته کې تاسو ویډیوز پیدا کړئ هغې کې لیکلي ویډیوز صحیح ده که تاسو هغه ویډیوز باندې کلیک کړئ زه همیشه هغه تصویر شیر کوم دا تصویر ما تاسو ته اوس شیر کړی دی دې تصویر ته وګورئ تاسو زمونږ پیج ته لاړئ په هغې کې به دا ویډیو سیکشن چېرته را پیدا کوي په هر ځای کې چې صحیح ده ځکه چې په موبایل باندې تاسو ګورئ نو په هغې کې دا پیج یو شانتې ښکاري که په کمپیوټر باندې ګورئ هغې کې بل شانتې ښکاري خو تاسو به دا ویډیوز را پیدا کوئ که دا ویډیوز تاسو را پیدا کړه ګوره په دې ویډیوز باندې که تاسو کلیک کوئ نو تاسو به دا ټول ویډیو د ټینسز په ترتیب کې به تاسو ته میلاوي شي ښه په اسانه باندې صحیح ده نن به مونږ فیوچر پرفیکټ ټینس کوو په تېر ویډیو کې مونږ فیوچر کنټینیوس ټینس کړی و او نن به مونږ فیوچر پرفیکټ ټینس کوو د فیوچر پرفیکټ ټینس په اردو کې پہچان داسې راځي چې د کمې فقرې په آخر کې چکا ہوگا چکے ہوں گے چکی ہوگی دا شانتې ټکي راځي نو هغې ته ویل کېږي فیوچر پرفیکټ ټینس د فیوچر پرفیکټ ټینس په اردو کې نوم داسې راځي فعل مستقبل کامل د دې مطلب دا دی چې د مستقبل کې یو کار مکمل کیږي به صحیح ده دې ته ویل کېږي فیوچر پرفیکټ ټینس په اردو کې د دې فقرې تاسو داسې واخلئ لکه مونږ اکثر وایو که نه میں کتاب ختم کر چکا ہوں گا ما به کتاب ختم کړی یا مونږ وایو چې هم کرکټ کھیل چکے ہوں گے مونږ به کرکټ کړی یا مونږ وایو چې هم گاڑی خرید چکے ہوں گے مونږ به گاڑی اغستی دا د فیوچر خبره ده خو دا کار به مکمل شوي صحیح ده دا خو د دې په اردو کې پہچان و اوس راځو اصل پہچان له زه تاسو ته په هر ټینس کې یوه خبره کوم چې د اردو په پہچان پسې مه ځئ تاسو په ټینس باندې په پښتو کې ځان پوهی کوئ چې مونږ به دا فقر کله استعمالو او څنګه به استعمالو ولې به استعمالو صحیح ده زه اوس تاسو په دې باندې صرف پوهی کوم چې د دې ټینس استعمال مونږ کله کوو په کم موقعو باندې کوو صحیح ده د دې ټینس استعمال په 2 موقعو باندې کیږي او دا یعنی دغه کله چې هم دغه شانتې 2 موقعو کې هر یو راشي نو په هغه ټایم کې به مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو د دې په دې کې اولنې راځي بیفور سپیسیفیک ټایم د دې مطلب دا دی چې د یو خاص ټایم نه مخکې به کم کارونه کیږي صحیح ده د دې تاسو داسې ځان پوهی کوئ په پښتو کې مونږ خلکو ته وایو که نه تاسو ته یو کس وایي چې زه به په 12 بجې باندې کور ته راځم صحیح ده زه به په 12 بجې باندې راځم یو ټایم یې تاسو ته وښو که نه سپیسیفیک ټایم یې تاسو ته وښو چې زه به په 12 بجې باندې راځم یا درځم صحیح ده هر څه چې خو په 12 بجې باندې به دا یو کار کیږي کم کار به کیږي د هغه راتلل به کیږي په 12 بجې باندې تاسو هغه ته په جواب کې وایئ ته چې په 12 بجې باندې راځې نو د هغې نه مخکې به مونږ روټۍ هم خوړلي مونږ به کټ هم ختلي مونږ به نیم خوب هم کړي صحیح ده په دغه موقع باندې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو دا د ټولو نه ښکلی ټینس زما په خپله ځاني باندې د ټولو نه خوښ ټینس دا دی ځکه په دې کې دا فقرې ډېره ښکلې جوړېږي په پښتو کې هم مونږ خلکو ته وایو که نه ته چې راځې نو مونږ به کم کارونه کړي مونږ به کرکټ هم کړي مونږ به مونځ هم کړي مونږ به روټۍ هم خوړلي نو دا اوس وګوره دا ټوله خبرې دا کمې د دواړو کسانو خبرې دا دواړه د مستقبل خبرې دي دا دې کې یا یو کار هم اوس نه دی شوی خو دا ټول به کیږي صحیح ده د هغه راتلل به هم په مستقبل کې کیږي د دې ټینس استعمال مونږ هله کوو ګوره تاسو ته ما دا یو تصویر جوړ کړی تاسو دې تصویر ته وګورئ په ډېرو ټینسونو کې ما تاسو ته دغه شانتې تصویر جوړ کړی دی تاسو دې تصویر ته وګورئ په دې کې خو هغه سیټ ته پاست دی هغې سره زموږ څه کار نشته دی د هغې نه پس دی ناو او بیا دی فیوچر صحیح ده ناو خو اوسنی ټایم دی د اوسني ټایم نه څومره ټایم هم د دې نه پس را روان دی هغه ټول فیوچر دی که نه مستقبل دی صحیح ده اوس په مستقبل کې تاسو وګورئ ما لیکلی دی A او بیا مې لیکلی دی B دا B کم ټایم چې دی دا B کم کارونه به کیږي دا به د ټولو وروسته کیږي صحیح ده دا اوس تاسو ته ما ووایي که نه یو کس تاسو ته وایي چې زه به په 12 بجې راځم نو هغه د یو قسم له دا B پوزیشن دی صحیح ده د دې بي نه مخکې به هم ډېر کارونه کېږي لکه موږ هغه ته وایو که نه ته چې راځې په 12 بجې باندې موږ به روټۍ هم خوړلي موږ به مطلب چې کم کارونه موږ یادو که نه موږ به روټۍ هم خوړلي موږ به چای هم څښلي نو دا بیا شو A پوزیشن دا نور کم کارونه چې دي صحیح ده نو اوس تاسو په دې فیوچر پرفیکټ تاسو ګورئ په دې باندې په دې پہچان ځان پوهی کوئ چې یو کار به په مستقبل کې کیږي فرض که په دې پوزیشن B باندې
د هغې نه مخکې به نور کارونه کیږي خو کېدلو مطلب ساري دا ګوره فیوچر پرفیکټ ټینس دی که نه هغه نور کارونه به مکمل کیږي او د آخري کار چې به کم کیږي دا به هم مکمل کیږي صحیح ده ټول کارونه به مکمل کیږي خو په دې کې به صرف دا خبره چې یار دا کار کیږي د هغې نه مخکې به دا کارونه شوي صحیح ده نو په دغه ټایم کې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالو نو دا خو بیفور سپیسیفیک ټایم هغه تاسو ته یو ټایم وښوو صحیح ده یا تاسو داسې د دې دویم مثال داسې هم اخیستی شئ چې تاسو ووایئ چې یاره by next July they will have moved to Islamabad they will have started new business and they will have bought a new house د دې مطلب دا دی چې پر روان جولای په ټیم کې by next July مطلب کله چې جولای راورسي by next July چې جولای راورسي نو هغوی به اسلام آباد ته شفټ شوي موف شوي به اوسېدو دپاره صحیح ده او نوې بزنس به هم شروع کړي او ځان له به نوې کور هم اخیستي نو په دغه شانتې موقعو باندې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو دا خو د ټایم خبره په دې کې دویم پوینټ دی بیفور اندر اکشن دا پهله خو د ټایم په باره کې که نه دا دویم دی بیفور اندر اکشن یعنی د یو کار به په مستقبل کې کیږي یو اکشن به کیږي د هغه کار نه مخکې به نور کارونه کیږي پهله خو د ټایم خبره وکړه د یو خاص ټایم نه مخکې به کم کارونه کیږي دا دویم پوینټ دی چې د یو بل کار نه مخکې به نور کم کارونه کیږي نو په هغه موقع کې هم مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو مثال په طور تاسو څوک وایي چې before you arrive we will have eaten dinner and kids will have gone to sleep or kids will have gone to bed ستا د راتلو نه مخکې به یعنی دا کار خو به وروسته کیږي که نه ستا راتلل خو به وروسته کیږي ستا د راتلو نه مخکې به مونږه روټۍ خوړلي او ماشومان به کټ ته هم ختلي صحیح ده نو په دغه موقع باندې دا خو دوه کارونه شول که نه ټایم پکې څه ذکر رانغی په دې کې صحیح ده ستا د راتلو نه مخکې دا یو کار به کیږي دا یو اکشن دی که نه د هغه راتلل یو اکشن دی ستا د راتلو نه مخکې به مونږ روټۍ خوړلي او ماشومان به کټ ته هم ختلي نو په داسې دوو موقعو باندې چې کله مونږ دغه شانتې د یو خبرې ذکر کوو نو په هغه ټایم کې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو په عام ژوند کې خاص کر په پښتو کې په عام ژوند کې دا خو ډېر زیات استعمالیږي خلک وایي که نه مړه ته چې راځي مونږ به کم کارونه کړي صحیح ده یا مونږ خلکو ته وایو یاره یو کس وایي چې زه به 12 بجو له پېښور ته ورسم مونږ ورته وایو مړه ته چې پېښور ته رسې مونږ به اسلام آباد ته رسېدلي بلکې کراچۍ ته به رسېدلي صحیح ده نو د هغه ټایم کې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو نو په دې باندې امید ده چې تاسو په دې په پہچان باندې پوه شوي یې اوس راځئ د دې سنټنسز ده چې د دې فقره څنګه جوړیږي او کم ټکي به په دې کې استعمالیږي چې کله مونږ د دې ساده فقرې کله جوړو پازیټیو سنټنسز ساده فقرې مونږ کله جوړو نو هغه کې به اول سبجیکټ راځي د سبجیکټ نه پس به will have او د هغې نه پس به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي ځکه چې دا پرفیکټ ټینس دی صحیح ده تھرډ فارم به استعمالیږي اول سبجیکټ د هغې نه پس will have د سبجیکټ نه پس به دا will have د ټولو سبجیکټ سره راځي د I, we, you, they, he, she, it, singular, plural هر قسم سبجیکټ د هغې سره به will have استعمالیږي صحیح ده نو ډېر زیات اسان ټینس دونه خاص فقرو جوړولو کې دومره خاص مشکلات نشته دی تاسو له ما دا یو مثال اوس درکو بلکې دا تاسو په دې مثال باندې ځان پوه کړئ I will have arrived زه به را رسېدلی یم د مستقبل خبره ده زه په مستقبل کې را رسېدلی یم یعنی بازار ته به را رسېدلی یم یا کور ته به را رسېدلی یم صحیح ده نو I will have arrived تاسو وګورئ I سبجیکټ راغی هغې نه پس will have arrived د arrive تھرډ فارم دی صحیح ده یا مونږ وایو که نه I will have gone زه به تللی یم صحیح ده نو په هغه ټایم کې gone د go تھرډ فارم دی صحیح ده یا تاسو د دې داسې یو مثال تاسو له دې یو فقرې در کوم مونږ چاته وایو که نه 24 hours from now I will have arrived in Karachi د اوس نه 40 غنټې بعد 24 غنټې بعد به زه کراچۍ ته رسېدلی یم صحیح ده نو په هغه ټایم کې مونږ د فیوچر پرفیکټ ټینس استعمال کوو فقره دغه شانتې جوړیږي I will have arrived you will have gone they will have played she will have watched he will have sung دغه شانتې ټول فقرې هم دغه شانتې په اسانه باندې جوړیږي دومره خاصه مسله پکې نشته دی
د فیوچر انډیفینټ ټینس او د فیوچر کنټینیوس ټینس په شانتي په فیوچر پرفیکټ ټینس کې هم کنټراکشن استعمالیږي. په کنټراکشن باندې تاسو ما مخکې هم پوهه کړی یې کله چې هم د دوو ټکو نه یو ټکی جوړ شي یا هغه وړوکی شي صحیح ده نو دې ته ویل کېږي کنټراکشن ویل کېږي دې ته راغونډولو ته صحیح ده. نو په دې فیوچر پرفیکټ ټینس کې هم د I will have په ځای باندې خلک لیکي I'll have. دا شانتي په فیوچر انډیفینټ ټینس کې او په فیوچر کنټینیوس ټینس کې هم دغه شانتي و صحیح ده. I will نه به جوړ شي I'll, we will نه به جوړ شي will, you'll, they'll, he'll, she'll, it'll. دا it'll صرف په دې خبر ځان پوهه it'll سره اکثر دا it'll ډېر زیات فټ نه راځي صحیح ده. نو زیات خلک په انګلیش کې د it'll په ځای باندې it will have پوره لیکي صحیح ده. نو سم مسله پکې نشته که تاسو ووایه خو زیات خلک it will have پوره لیکي او پوره وایي. دلته کې ورسره صرف دا یوه خبره یاد ساتئ تاسو ته ما مخکې هم په تیر ټینس کې هم ویلي وو کنټراکشن مونږه هله استعمالوو چې کله مونږه د چا سره انفارمل خبرې کوو او که فرض که مونږ فارمل خبرې کوو نو په هغې کې مونږ کنټراکشن نه استعمالوو مونږ پوره ټکي لیکو. انفارمل او فارمل باره کې تاسو ته ما په تیر ټینس کې هم ویلي وو. انفارمل هغه فقرو ته ویل کېږي چې مونږ عام ملګري د چا سره خبرې کوو یو بل ډېر ښه پیژنو او په عام حالاتو کې د یو بل سره خبرې کوو دې ته ویل کېږي انفارمل. په هغې کې تاسو کنټراکشن استعمالولی شئ. د I will have په ځای باندې I'll have, you'll have, they'll have. او کله چې فارمل سچویشن یو کار په ادب سره کیږي یا په سرکاري سطح کیږي یا د ادارې په سطح باندې کیږي نو په هغې کې بیا کنټراکشن نه استعمالیږي په هغې کې بیا پوره فقره استعمالیږي. I will have, they will have, you will have صحیح ده. دا خبره خو په خپل ذهن کې همیشه ساتئ صحیح ده. خو د دې نه پس راځي د دې نیګیټیو سنټینسز. نیګیټیو سنټینسز کې همدغه شانتي اول به سبجیکټ راځي بیا به will راځي بیا به not لګي بیا به have لګي د هغې نه پس په بیا د ورب تھرډ فارم لګي صحیح ده. صرف د ناٹ اضافه پکې کېږي خو هغه ناٹ په د ویل او د هیو په مینس کې لګي صحیح ده. مثال په طور تاسو ته ما اوس دا پیل مثال وي I will have arrived صحیح ده. د دې که موږ نیګیټیو سنټینس جوړو I will not have arrived, you will not have arrived, they will not have played, we will not have eaten صحیح ده. دغه شانتي د دې نیګیټیو سنټینسز جوړیږي. په فیوچر پرفیکټ ټینس کې د فیوچر انډیفینټ ټینس او د فیوچر کنټینیوس ټینس په شانتي په نیګیټیو سنټینسز کې هم کنټراکشن استعمالیږي صحیح ده. د will not په ځای باندې won't استعمالیږي څنګه چې په هغه نور دوانو ټینسونو کې تاسو ته به ښه یاد شوي. د I will not have په ځای باندې یا د I'll not have په ځای باندې خلک استعمالوي I won't have, they won't have, we won't have, she won't have. دا کنټراکشن استعمالیږي په نیګیټیو سنټینسز کې او دا عام طور ښه صحیح استعمالیږي په دې کې خو دا هم په انفارمل کې استعمالیږي صحیح ده. که فرض کا فارمل سچویشن په هغې کې بیا اکثر پوره فقره استعمالیږي they will not have, she will not have دغه شانتي په هغه فارمل سچویشن خو په انفارمل کې همیشه کنټراکشن استعمالیږي په عام ژوند کې صحیح ده. د دې نه پس راځي د دې انټراګیټیو سنټینسز. انټراګیټیو مطلب سوالیه فقرې. سوالیه فقرو کې بالکل اول به د فقرې په اوله کې به will راځي د هغې نه پس به سبجیکټ راځي بیا به have راځي او بیا به د ورب هغه تھرډ فارم استعمالیږي صحیح ده. صرف هغه will به د فقرې په اوله کې راشي آرډر به چینج شي صحیح ده. مثال په طور ما تاسو کومې فقرې چې مثال تاسو له ما درکړی و I will have arrived, will I have arrived زه به رارسېدلی یم یا ته موږ چې کم ټایم په باره کې خبرې کوو نو زه به هغې له رارسېدلی یم زه به 12 بجو له رارسېدلی یم یا به زه په جنورۍ کې اسلام آباد ته موف شوی یم صحیح ده. نو دغه شانتي د هغې انټراګیټیو سنټینسز جوړیږي. صرف دا یو خبره دلته کې بل هم یاد ساتئ مطلب تاسو ته ما اوس دا یو مثال وی که نه چې زه په 12 بجې رارسېدلی یم نو د هغې فقره بیا څنګه جوړیږي will I have arrived by 12 o'clock, will I have arrived by 12 o'clock زه به په 12 بجې باندې رارسېدلی یم. یا مونږ وایو چې by what time will you have arrived ته به څه ټایم له رارسېدلی. یا مونږ وایو چې by what time will you have arrived ته به څه ټایم له رارسېدلی. دا اوس هغه تاسو ته ما هغه سوالیه ټکي ویلي وو که نه چې کله مونږ انټراګیټیو سنټینسز جوړو نو ډېر سوالونه د سوالیه ټکو نه هم جوړیږي why, where, when, what, who, how د دې ټکو نه هم جوړیږي. نو که هغه شانتې جوړیږي نو هغه به همیشه د فقرې په اوله کې راځي صحیح ده. when will you have arrived ته به څه ټایم له رارسېدلی یا ته به څه وخت رارسېدلی
صحیح ده. نو دغه شانتي د دې هغه انټراګیټیو سنټنس جوړیږي. نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې کله تاسو جوړوئ ویل به اول ویل راشي د فقرې په اوله کې، د هغې نه پس په سبجیکټ راځي، بیا به ناٹ لګي، بیا به هیو لګي او بیا به د ورب تھرډ فارم لګي. مثال په طور will you not have arrived، ته به نه یې را رسېدلی. will you not have arrived، ته به نه یې را رسېدلی. will she not have eaten، هغې به نه یې خوړلي. صحیح ده. دغه شانتي د دې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس جوړیږي. نو آسان ټینس دی، ډېر ښکلی ټینس دی. امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ، او که څوک پرې نه پوه شوي نو کمنټس کې لیکلی شئ. او انشاءالله په را روان ټینس کې به مونږ د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس سره حاضرېږو. هغه ټینس زمونږ اخري ټینس به وي انشاءالله. ټینسز به زمونږ ټول مکمل شي. نو انشاءالله په را روان ویډیو کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.